د میدان وردګ ولایت اطلاعات او کلتور ریاست اړوند مجاهد موزیم چې د تاریخي آثارو ترڅنګ د اسلامي امارات د مجاهدینو او تیر شل کلن اشغال آثار هم پکې ساتل کیږي. نن ورته نوي 15 کلمه تاریخي آثار چې سلګونه کاله پخوانۍ مخینه لري وسپارل شول. دا خو 15 کلمه آثار دي، په دې کې داسې سکې شته چې د بودایانو د دور دي، نو تقریبا تر 1000 کاله تر 2000 کاله قدامت اوړي. دا سکې شته چې هغه 200-300 کاله قدامت لري. یو هغه مجمع موږ ورته وایو داسې اصلي کاپور ده. شفیق الله هغه کس دی چې مجاهد موزیم ته تاریخي آثار سپارلي دي، وایي دا ورته د اجدادو ورپاتې آثار دي او له نورو خلکو هم غوښتنه کوي چې تاریخي آثار یاد موزیم ته وسپاري ترڅو یې په ښه شان ساتنه وشي. دا د موږ د غور نیکونو په میراث راپاتې وو چې موږ غوښتل د خپل موزیم د غني کولو لپاره موزیم ته راوړه او دغه کوم آثار چې دي دا د موږ د پیژندلو لپاره غوره آثار، غوره ابزار او غوره وسایل دي. باید الله څه ورنکړو دا هر وخت موزیم ته راوړو. د ویلو ده چې په مجاهد ملي موزیم کې تر دې دمه 71 کلمه تاریخي، 54 کلمه نظامي او 15 کلمه د شهیدانو آثار راټول شوي دي.